قسم دی چې قرآن چانی ویلې دکې انسانیت هم نشته. تاسو وایئ یورپ او یورپ، زه یورپ ته تللی، ما بلا ملکونه کتلی دي، ما د عربو ملکونه کتلی دي، ما اسلامي ممالک کتلی دي. قسم دی چې کومو خلق د قرآن نه لرې دي نو دا انساني اخلاق په هغوی کې نشته. خلق د امریکې صفت کوي که نه کوي؟ تاسو ورشه وګورئ په امریکا کې جینکۍ د سپو سره ودونه کوي، بلکل قانون دی. ویې ګورئ جینکۍ سپي سره واده کوي او سړی د سپی سره واده کوي، باقاعده نکاح تړي. بلکې تر دې حده پورې چې یو جینۍ د چندخ سره نکاح کړې ده، نکاح چې وکړي سپي ته یې سیرې اچولي، ښځه یو سپی او سیرې یې ورته اچولي، دواړه را روانې او مبارکباد وله خلک ورکوي د سپي سره زما واده شي. پیشو سره خلک ودونه کوي او جینۍ د پیش سره واده کوي او چې را روانې نو پیش ته یې سیرې اچولي، دا پلانکی د پلانکي بیړه شو او دا واده وکړو. چندخ سره پکې یو ښځه واده کړی، چندخ ته یې سیرې اچولی وې، غېږ کې یې نیولی. نو چې بار راووتل نو پریس والا ورته ناست و، وی نکاح دې د چندخ سره وکړه؟ وی یو. وی دا د میړه شو؟ وی یو. وی ګوره چې سپي سره یا ویش سره نکاح وکړي ممکن ده چې څه بچي مچي یا څه خواهش بنده پوره کړي، لیکن د چندخ سره به څه کوې؟ ښځه وایي په دې کې زه هم حیرانه یم چې دې سره به ده سره به څه کوم، خو خوښ مې نو میړه مې کړ. دا ژوند دی؟ دا زندګي ده؟ یو ښځې په خپلې لور باندې په عدالت کې دعوا وکړه. دا واورئ، وی زما دا لور جج ته وایي، وی زما دا لور ما سره ملاقات نه کوي او په یو پلیټ کې اوسېږو، زه بره اوسېږم دا لاندې اوسېږي. خدای ته وګورئ، زما دې لور ته ووایي یادېږي مې چې یا ما له بره راخېږي یو ګنټې له او یا زه ورکوزېږم، ما سره ملاقات نه کوي. نو جج هغه جینۍ راوغوښته، وی دا رې سره، وی دا مې مور ده. وی کوم ځای اوسېږې؟ وی په پلانکي ځای کې اوسېږو. وی دا وایي چې دا بره ده او ته لاندې؟ وی یو. نږدې یو بل ته؟ وی یو. نو وی دا مور سره ته ملاقات نه کوې؟ وی نه. وی ولې بدې دي شي؟ وی نه، زما مور ده. څه زیاتې یې در سره کړی دی؟ نه نه نه، دا زما مور ده، ما سره زیاتې نه دی کړی. نو وی ته دې مور سره بیا ملاقات ولې نه کوې چې لاندې ته اوسېږي او بره ده اوسېږي؟ وی زما یو سپی ده، زه د هغې نه نوزګارېږم، یا ډیوټۍ نه راشم هغه سپی لوبوم، هغې سره منډې وام، وخت را سره نشته چې د مور سره ملاقات وکړم. نو جج ورته وایي، وی د مور نه د سپی سره زیاته مینه ده. وی آو. وی ښه ده، کیس خارج. دا د یورپ ژوند د خلکو خوښ دی، بربنډ ګرځي خلک، قرآن نه چې لرې که نه بربنډ به ګرځي. او یې دا پلار او مور چې کله بوډاګان شي نو ځان له سنټر دي، اولډ ایج سنټر ورته وایي، په هغې کې دا پلار او مور دیره شي، بچې تپوس هم نه کوي. په کال کې یو ورځ د مدر ډی ورته وایي، په هغې کې چې ډېر ښي نو د مور پلار ملاقات ته لاړ شي، ګنې خط ورته لیږي. بس دلته خو قسم په خدای خلک مور او پلار په سر ګرځوي. یاره چې هغه انسان به مور او پلار په سر ګرځوي چې د چا په زړه کې قرآن پروت وي، قرآن ورته یادي، ځکه د مور پلار قدر موږ ته قرآن ښایي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقع لیکلی او د صحابو د حضرت عمر زمانه لیکلی چې د حضرت عمر زمانه کې یو هلک لږي شو، پلار یې وواو، پلار یې نیغ لاړ، حضرت عمر سره یې ریپورټ وکړو، وی امیر المؤمنین زوی ووالم. اوهو دا عمر باچی بل څوک هم نه، نو زوی به لږي پلار به وایي. فوراً یې پولیس ولیږه، د پولیس دا نظام حضرت عمر جوړ کړی. وی لاړ شی د زوی راولی، چې زوی یې وله راوست، دا تک تور مخ یې نیولی او تکې تورې خپې او تور لاسونه خیرن خچن او په لاس کې د کټ د بازو په شان یو لرګی و. او اهل قتل سره گرفتار شو. وی دا د زوی دی؟ وی هغه زوی ته ونه وی دا د پلار دی؟ وی وی ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم جعل دی. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ پېژنې که نه؟ تور غوندې شوي تک تور او د دې سوټې نه
د دې نجاست نه فوټبال جوړوي او په هغې له په دې پوزه ډغره ورکوي. وایي ستا جعل نوم دی ګونګټ. وایي دا نوم دله چی ایښی دی؟ وایي دا مې دی بابا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته مخ ور واړو. وایي تا دله جعل نوم کېښودی، تا سره چې په ښکلي نوم نو موسی عیسی د پیغمبرانو نومونه، ابراهیم د حضور پاک د بچو نومونه، نو ګونګټ جعل نوم دی ورته ایښودی دی. نو پلار یې ورته وایي دا زما یو وینده وه زما خوښه وه، نو ما ورسره نکاح وکړه، نو دغه شی ته پیدا شو. نو چې څنګه دی نو هغسې نوم مې وله کېښود. عربو به شکل ته کتل، که څوک به تور و ناسود نوم به یې وله کېښود، او که سپین به یې نو ابیض نوم به یې وله کېښود، او که ښځه به جنۍ به تکه سپینه وه نو بیضا نوم به یې وله کېښود، او که توره وه نو سودا نوم به یې کېښود. هغوی به شکل ته کتل. ګوره دومره ناپوه یم چې زوی له ګونګټ نو. هغه هلک ته حضرت عمر وایي وایي تا لکه دا سخا خپې مخ نیولی دي، ته اودس نه کې؟ لاس مخ نینځې. وایي صاحب اودس څه ته وایي؟ او دا څه مصیبت شو. وایي مونځ. وایي زه خو مونځ نه پېژنم. ته اودس مونځ نه پېژنې؟ نه. حضرت عمر صاحب خو د مضبوط انسان و، پلار ته یې وله مخ راواړه. تا دې زوی ته مونځ نه دی ښولی؟ تا دې زوی ته اودس نه دی ښولی؟ تا دې زوی ته مسلماني نه ده ښولی؟ سرمن دې وباسم پرېږدم دی نه اوس ته لا وې زوی وواله. وایي دا پلار دې ولې والی دی؟ زوی ته وله وایي. وایي صاحب زه چې پخه به د پوه شیم نو پلار راله خره راکړي دي او دا کوتک یې راکړی چې په دې خرو کار کوه او بیا سروه ماسخوتن یې کور ته راوله. نو زه هغه خره سروم، کار پې کوم، مزدوري دیاړي او بیا کور ته راولم. او دې پلار راته چل ښولی دی چې دا خره کله په جګړه شي دوی په یو بل چکونه لګوي، نو دوی له به خپې له نه ور دی لته به درکړي، نو په دې کوتک وله دې منده رابروه. نو زما غر چې کله م یو بل سره په جګړه شي نو زه کوتک اوچت کړم او دې منده یې راوبروم، نو یو بل پرېږدي. وایي نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبې مې یو بل سره په جګړه شوي، یو بل یې د مرۍ نه نیولي. نو ما وی بابا پرېږدم، مور مې ده، مور یې پرېږده، پلار مې دی. و یو بل یې نه پرېښودل. نو چې دوی راته کم چل ښولی امې وکړ، نو کوتک مې اوچت کړه چې دوی خلاصوم، نو د منځ له مې وله راوبارو، نو د بدقسمتۍ نه مې د پلار په مازدیګر ور برابر شو. نو ما خو قصدن نه دی والی، ما خو دوی خلاصو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دوی ته وله وایي بچې کوتک ورځوه، دغه صفې ته خېږه، زه د نن نه پس علم به جوړ کې، قرآن به زده کې، مونځ هغه به زده کې، ځه. او پلار ته وله څه وایي؟ وایي غلطي ټوله ستا ده، تا دې بچي ته دین نه دی ښولی، تا دې بچي ته قرآن نه دی ښولی. که تا دې مونږ له راوړی وي او ما ورته د قرآن شریف یو دوه ایتونه ښولی، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دې کې خدای د مور او پلار آداب ټول ښولی چې د مور به قدر کې، د پلار به عزت کې، اوف قدرې به هم ورته نه وی. نو که تا مونږ له راوستی وې، مونږ ورته د قرآن شریف دا آیت ښولی وې، نو نن به ستا عزت کو، د مور به عزت کو. نو تا ورته قرآن نه دی ښولی، نو پته یې د خر ګمان وکړو، په مور یې د خرې ګمان وکړو چې خر او خره خلاصوم، نو دقه چل به ورسره کوم. قسم په خدای چې قرآن نه په چا کې او دین پکې نه، دکې به انسانیت نه دی، به حیوان دې ته مه ګوره چې یورپ دی یورپ دی. یورپ څه شی دی؟ د چا ښځه د هغه په کنټرول کې نه ده، د چا لور د پلار په کنټرول کې نه ده، د چا خور د ورور په کنټرول کې نه ده، د چا مور د زوی په کنټرول کې نه ده. د انسانیت دی، دا خو د خرو ژوند دی. زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایي، او د هغه یو کتاب د خطبات حسن یو 2 جلدو کې چاپ شوی دی، په هغې کې دا واقع شته. نو هغه وایي زمونږ د دې اشنغر ورته مونږ وایو 400 علاقې، د هغې یو هلک په یونیورسټۍ کې پېښور کې داخل، نو پلار یې ملاقات له لاړ د زوی. پخوا خو دا پلین کوچونه او دا قصې پسې نه،
چې ملاقات ته لاړ نو پلار یې جټ زمیدانو خیرنې جامې اچولې بغیر استری نه او پټکې هم والې داسې خړ پړ او سپلی هم د غریب شلېدلې ملېدلې وې نو چې څنګه یونیورسټۍ ته اخیستل ته لاړ د دوی ملاقات لا نو زوی پې وشرمېده چې خدای د پلار جامو ته مې وګوره او د پټکي ته او د پیزار ته زما دا دوستان دا رومیټیان دا هلکان به څه وی نو هلکانو دې تپوس وکړو وی پلانکي وی ها وی دا بابا څوک دی وی دا زموږ د میخو مزدور دی خپل پلار ته د میخو مزدور وی ولې قرآن نه دی زده بالوالدین احسانانه نه دی خبر دا خو به تا ته قرآن ښیي چې دا پلار دی او دا مور ده قرآن نه چې نه خبر بچی لوپر دی بیا د مور و پلار پروا نه ساتي نو چې دا هلک چې د چای پاڼې پسې لاړ نو دا پلار نه د هلکانو تپوس وکړو وی باباجي دا هلک دی څه دی وی دا مې زوی دی ګوره زوی ته ګوره او پلار ته ګوره دا مې زوی دی یاد شوی مې نور عالم چې وبې وي د ملاقات بیا وکړم او یو 2-3 روپۍ مې وله راوړې دي چې دا به وله ورکړم وی باباجي اخو وی چې دا زمونږ د میخو مزدور دی نو باباجي هم 400 پښتون وی دی ټیک وی دا د مور میخه ده او زه یې وله ساتم نو که د میخې مزدور راته وی او که سنډا راته وی دا د میخې زوی دی زه وله میخه ساتم قرآن زده کې رونو انسانیت به در کې راشي په بچو قرآن ووایه قسم په خدای انسانان به ترې جوړ شي او چې قرآن یې نیز ده درنده به یې درنده پردی مال به ورته خپل مال ښکاري د پردی لور خور قدر به نه کوي د مشر عزت به پکې نه د پلار قدر به نه د مور قدر به نه بنیاد د سیز دا ګوري دین دی دین راولی دا چې څوک په تقریرونو کې دا علما درته لګیا دي دا ټول د قرآن او د سنت نه درته لګیا دي دا په تبلیغ کې درته لګیا دي د قرآن او سنت نه درته لګیا دي دا په خانقاهونو کې دا نیکان خلک ستاسو اصلاح کوي دا د قرآن او د سنت د لارې لاندې کوي او دا علما چې درته لږ ستړی شو دا د قرآن او سنت د لارې درته لګیا دي ورشه وګورئ تبلیغ ته کنه رښتیا ووایه اجراګان نن په جوماتونو کې خلکو ته تقریرونه کوي که نه کوي ډمان خدای عالمان کړل په خدای یقین وکړه ډمانو نه خدای عالمان جوړ کړل دا ولې دا د قرآن ته رانږدې شو دا دین ته رانږدې شو څومره دوستان چې راغلي ښه مضبوطه اجتماع ده او ښه ډېر خلک راغونډ شوي او ډېر دوستان راغونډ شوي ما خو نن د 3 څلورمه ورځ د پسواد کې په دیر کې او د دیر خلک مې ډېر خوښ دي چې رښتیا خبره د ډېر طالبان مونږ سره په دارالعلوم حقانیه او نعمانیه کې سخت کال مونږ سره په دارالعلوم حقانیه کې 1400-1500 هلکان د دوره حدیث نه فارغ او په دارالعلوم نعمانیه کې 1000 کسان د دوره حدیث نه فارغ او په دې کې زیات تر تعداد زمونږ د دیر بالا او دیر پایین د هلکان او ښکلې ژوند تېری الحمدلله د بونیر او د دیر خلک دا ډېر ښکلې ژوند تېری مونږ ته ډېر خوشحاله حاصل ده دیر خلک سیکان دي تبلیغ سره تعلق دی علماء سره تعلق ساتي ګیرې دي پټکي دي شکر الحمدلله ما چې څومره جلسې وکړې نن مې څلورمه ورځ ده ښه مضبوطې جلسې او دا میدانونه ډکي د دې خلکو الحمدلله مدرسې په تاسو آباد دي ستاسو په بچو آباد دي مرکزونه په تاسو آباد دي الحمدلله جماعتونه په تاسو آباد دي خو نن د نه زه یوه مطالبه کوم او اکې به ما سره تاسو مدد کوئ بلکې ځان سره به مدد کوئ یو بچی به قرآن لو دین له ورکوئ که خیر انشاءالله ټول په شوق لاس اوچت کې انشاءالله ووایئ رستو ملګري شوق سره انشاءالله شوق سره وای انشاءالله یو بچی ورکړي د خدای قرآن دی جیب صاحب زما خو کتاب نه د الله دی زمونږ خو ورباندې ایمان دی مونږ خو به یې قدر کوو یو بچی ورکړي قرآن او دا سوچ مه کوئ چې دا بچی زه قرآن له ورکړم هلکه دا خو د انجینیر جوړوم افسر جوړوم د تنخوا بالي
او دل دکان کوم نو پیسې به ګټي او سعودي ته لیږم او دوبۍ ته لیږم نو پیسې به ګټي نو که دا مولا شو نو دی به څه کوي دی خو به د لوږې مړ شي د لوږې نه موږ نه مرو ښه یاد ساتئ موږ مولیان د مړې نه مرو موږ د لوږې نه نه مرو د لوږې نه خفه کېږئ تاسو به مرئ موږ نه مرو د لوږې نه تاسو چې ډاکټر له لاړ شئ ډاکټر درته څه لیکي ویټامین سی در کې کم دی نو خو ټماټر دی نه دی خوړلی که یا مالټه دی نه ده خوړلی او کله به راته وایي تا کیلشیم کم دی نو خروجه به دی نه یې خوړلی دا چې کم یې خو خوراک دی نه دی خوړلی ځکه کم شو که نه پروټین کم دی ویټامنس کم دی پلانکې کم دی نو ګولی د طرف طاقت لیکي دا یو سار غرمه ماښام چې ستا وجود کې طاقت راشي خوراک دی کم دی او مونږ چې لاړ شو مونږ ته وایي چې دا وزن دا خیټه د یو 40 کیلو کمه که دا پیټار کم که دا وزن کم که مونږ ته طاقت دارو نه لیکي مونږ نه طاقت کمی تاسو ته وایي دا ګولی به سار په ناره خورې ښه جي دا بله به مازدیګر په ناره خورې ښه جي مونږ ته وایي دا ګولی به په ناره خورې دو ته یم ډاکټر صاحب مونږ ته د نارې مه لیکه مونږ نار نه یو مونږ روغماړه یو دا مولیان درته غږ نه کوي یو ځای درته په رښتیا په پښتو کې ویم قسم په خدای زموږ دا مولیان چې ناجوړه دي د خېټې د لاسه ناجوړه دي تاسو د لوږې نه ناجوړه یې او زموږ مولیان د خېټې نه ناجوړه یې ډوډۍ خو موږ له خدای راکړه د خدای پاک فضل او د خدای کرم الحمدلله نو دا سوچ به قطعا نه کوئ چې که په زوی مې علم وکړه نو ډوډۍ به د کم ځای نه ډوډۍ د چا لاس کې د شوق سره ووایه پوره شوق سره نور شوق سره رزق الله سره ډوډۍ خدای سره عزت الله سره بچی الله سره جن الله سره قسم په خدای روغ صحت الله سره نو کوم خدای پاک چې رزق دشمن له ورکوي مشرک له ورکوي یهودي له ورکوي انګریز له ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست دی هغه له به نه ورکوي نه یو بچی به که خیري قرآن له ورکوي دین له به ورکوي صحیح ده که نه او دویم بسی د مدرسو سره او د علماو سره به مینه محبت ساتئ او دا مولانا قاری حبیب الله صاحب دلته غریب په دې ګراوند کې لګیا دی د دې سکول سیکنډ ټایم کې ستاسو بچو ته سبق وایي دله مهرباني وکړئ راغونډ شئ د سوات خلکو غریبانان نه یې د دیر خلکو ښه غریبانان نه یې مالدار یې د دیر خلک خو الحمدلله اوس خو ډېر ښه دي شکر دی د پخوانه ښه دي نو ټول راغونډ شئ او دله په شریکه لږ ځای والی چې دی پکې مدرسه جوړئ او ستاسو بچو ته پکې قرآن ښایي ستاسو بچو ته پکې دین ښایي د خپلو زامنو په ودونو موږ څونه لکونه لګو د لوڼو په ودونو موږ څومره لکونه لګو یو میلمه چې د راشي څونه پیسې پرې لګوي نو د خدای په دین هم پیسې ولګوئ ښه مدرسو سره امداد کوئ عالمانو سره امداد کوئ عالمانو سره مینه کوئ همدا علما ستاسو بچو ته دین ښایي او قرآن ورته ښایي او ستاسو په بچو باندې محنت کوي الله یې دې مدرسې له ترقي ورکړي الله یې دا مدرسه کامیابه کړي الله تعالی دې د مولانا قاری حبیب الله صاحب په عمر علم کې برکت واچي او چې دا څومره خلک په دې کورسو د انور ته ناست دي او د قرآن په دې مجلس کې شرکت وکړو یا الله دا ټول خوشحاله کړي الله په دنیا هم خوشحاله کړي او په دین هم الله په ځان هم خوشحاله کړي او په بچو او د غمونو فتنو مرضونو الله امن کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.